په کومې چې ما سره روژه نه ماتیږي او په کومې چې ما سره روژه ماتیږي د هغې قضا هم لازمیږي او د هغې کفاره هم لازمیږي. ګران کتونکو چې کله یو روژهدار په هیر سره چې د هغه په ذهن کې نشته چې زما روژه ده، هغه نه روژه هیره ده او په داسې صورت کې خپلې ښځې سره جما وکړله، صحبت اختیار کړو، نو په دغه صورت کې د دغه سړي روژه نه ده ماته شوي، د دغه روژه برقرار سر ته ورسوي او د دغه مسلمان د دغه روژهدار روژه پوره شوله. خو که چېرته یو روژهدار خپلې ښځې سره جما وکړه او دته پته وه چې زما روژه ده او په داسې صورت کې چې دی خپلې ښځې سره جما وکړله، نو اوس په دغه روژهدار باندې د دغې روژې قضا هم لازم ده او قضا سره سره په دغه روژهدار باندې د دغې روژې کفاره هم لازم ده. چې کفاره یو غلام ازادېدل دي، چې نن سبا زمانه کې غلام ازادېدل نشته دی، نو په ده باندې بیا 80 روژې پرله پسې نیول دي. مطلب دا چې 80 روژې به د دغې روژې په کفاره کې ونیسي او یو روژه به د دغه قضا راوړي، یعنې 61 روژې یعنې 61 روژې به دغه مسلمان سړی بیا نیسي. او که چېرته په دغه جما کولو باندې ورسره خپله ښځه راضي وه، نو د هغې ښځې باندې هم چې دی د دغې روژې قضا هم لازمه ده او د دغې روژې کفاره هم لازمه ده. خو که چېرته دغه خاوند سره په دغه جما کولو باندې ښځه راضي نه وه، خاوند زور زبردستی وکړه، نو په دغه صورت کې صرف په خاوند باندې د دغې روژې قضا هم ده او کفاره هم ده او په ښځه باندې چې دی صرف قضا شته دی او کفاره په نشته دی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.